ووسطن به جماع په دې حرکت خپل باندې ووسطن منځ د دوی ته نه ووسطن نه نوځي د اسونه جمعه ټولي د دې کافرانو ته د کافرانو د ټولي منځ ته د اسونه ورننه باسي اول ته ورسي دښمن باندې شروع وکړي. نن طالبانو ایرانیانو یو خبر نشر کړیو بیګای تلبیب ډیر وستلیو به یو خبر نشر کړیو چې موږ مسلمانانو ته هغه وخت ور پویات ک چې صلیبي لښکرو سره بس څنګه جنگونه کېدل د تاریخ هغه ور پویات کړي نه هغه حالت مور پویات مسلمانانو ته چې صلیبي لښکرو سره مسلمانانو چې کوم جنگونه کول او به ماته خړلې هغه حالت سره مونږ دوی مخړي موږ هغه سي جنگ کوو. الله د اسلامي امت ټول راويش کی طالبانو اسلامي امت الله په اتحاد باندې کی اوس طالبانو د شویو د سنی خبره ډیره نه ده کنه موږ چې کوپر مات کړیو بیرته په اندلس په غرناطه کې بیا د جمعې ورځ المنځ وکړ بیا به طالبانو ګورو چې شویګان مسلمانان دي کافر اوس طالبانو دې وخت نه ده موږ اوس اسلامي امت به دې ور متوجي و دي کافر ده کده په دې طالبانو دې وخت نه ده اوس اسلامي امت چې دې بیا کاشغه تلاړو هلته په غرونو باندې دې د عراق په غرونو باندې بیرغ ورپاو دې طالبانو د مدیترانې په دریاب کې د اسلامي امت بیړۍ او اصولونو بیا د منجنیق غټ درانده بارونه بار کړل بیا د عقاب په څنډه باندې چې بیا د معاویه رضی الله عنه د بیړیو د جوړولو کې شیګانی جوړې سولې چې دا اوسنی اسرائیل دي دلته بیا د اسلام تر بیرغ لاندې بیا غلوی د اصولونو د معاویه سره د تاریخ بیړیو فابریکې جوړې سولې بیا به طالبانو موږ وایي چې وادي کافر د مسلمان یو بندي او تبلیغي او اسلامي امت وحدت ډیر ضرورت لري یو موږ راټول شو د کوپر وو په شریکه باندې بیا به سره غږیږو چې مسلمان د کافر تاسو ناری لري مره وایي چې هغه کتاب کې لیکل کتابونه به موږ ټول ته معلوم دي او موږ سره د اسلامي امت دی والی غم د وس د کوي چې کتابونه نه دي لیدلي لا خو ویني کنه چې ټول روح المانی در خلاص کړل روح المانی خپلم طالبانو په دوی د کوپر فتوا کوي روح المانی خو څه دماغ نه د طالبانو نه می مقلد نه زید تقلید کوم د کوم خبر کړي د خپل وخت موافق خبري کړي او بغداد کې جنگونه وسره کړي ای د خپل حالت طالبانو ما خپل حالت نه په دا باندې د خبرې په ما واجب ان الانسان لربه لکنود انسان چې دا رب لرا لکنود ډیر نا شکر ده منکر د نعمتونو ده وانه على ذلك لشهید انسان چې دا په دغه خپل انکار باندې په منکر والی باندې شاهد ده وانه لحب الخير لشدید دای چې دا انسان محبت مال سره ډیر سخت ده مال سره دومره محبت چې ته متحیرانه سي او ډیر بخیل ده افلا يعلم ايدين پويږي اذا بوسر ما في القبور کله چې راپور تکړل سي هغه مړي چې په قبرونو کې دي وحصل ما في الصدور او جمع کړل سي هغه پټ تصمیمونه چې په سینو کې دي ان ربهم بهم يومئذ لخبير سوره القارعه بسم الله الرحمن الرحيم القارعه تكون ما مخکې د تویلو طالبانو قیامت ټول سلو نزيات نمونه لري یو لغینه نوم قارعه ده ځکه قارعه ورته وایي زړونه ټکوي ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس یادک غورس چې سیب خلق کالفراش المبثوث لکه شمپرکان غوندي المبثوث چې تیت کړل سوي وي وتكون الجبال كالعهن المنفوش وی بغونا كالعهن لك پمبا چې نداب شیندلی تیت کړی وي فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه چې دي ترازو د اعمالو درندسي دی په زندگی راضي او خوشاله کی وي واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي فامه مرجع به کی وي هاويه اصل کې طالبانو مرجع ته ویل کیږي د مکه مکرمه یو نوم ده القرى ورته وي لکه د ټولو کلو د دنیا مرجع ده یا طالبانو ورونان ورشان کشمیری سی لیکلي دي په معنا د مرجع ده شرکتي طالبانو کله چواړي بچي ورسره چرګوړي وفاق اته لري کی کنه بیا د ما دې یو شی ورته خلک ونی سي قر غوندي ورته وکي ټول ور باندې رامنډ کی نو ځکه طالبانو مرجع سو د بچيو کنه کور کې چې پلارم ناسي طالبانو مورم ناسي مرجع چولي بچان په چاره چولي مرجع سو کنه په پلان نه راټولي کی تنا په مور راټولي مولانا وما ادراك دوار ناسي وما ادراك ما هي نار حاميه سوره التکاثر بسم الله الرحمن الرحیم طالبانو ورونو دا د سچل په عربو کې دوه قبیلې وي یو بنو حارثه یو بنو الحارث ول بنو حارثه او بنو الحارث دوی خپل من کې سره طالبانو خپل هغه په خونه یادول په من کې د سې تیر سي ویډیو پتا سي کې د سې تیر سي په من کې هغه تیر ول او پتا سي کې دا تیر ول نو په دې باندې